د ویانا غونډه رحمت الله نبیل د نه ګډون پریکړه کړې، خو شاه محمود میاخیل به د غونډې ګډونوال وي. سلام، نو وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. شاه محمود میاخیل د ویانا غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سیاسي غونډو او جریانونو زیاتوالی، خو دې ناستو بیا په کور دننه او د باندې د ولسونو غبرګونونه له ځان سره لرلي دي. تمه ده چې روانې میلادي میاشتې په 24مه د ویانا 4مه ناسته پیل شي، چې ځینې د نه ګډون پلمې لټوي او ځینې بیا د نړۍ له خورا لرو هیوادونو ورته ځانونه رسوي. د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل دا دویم ځل دی چې د یو شمېر ملاحظاتو له امله د ویانا په غونډه کې ګډون نه کوي، خو د ملي دفاع وزارت مخکنی سرپرست او د جمهوریت غوښتونکي غورځنګ مشر شاه محمود میاخیل هم د غونډې ته بلل شوی او د ګډون تکل یې کړی دی. دیني عالم قاري عیسی محمدي او د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقي یوازیني پښتانه سیاستوال دي چې د ویانا په غونډه کې ګډون کوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.